السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محصلینو خدای مو راوله. څنګه یاست؟ صحتونه مو ښه دي؟ جوړ روغ یاست؟ الله تعالی مو خوښ خوشحال لره. نن به موږ تاسې د خیره سره کالوري او مخصوصه تودوخه همداسې مطلق صفر پر دې باندې به بحث وکړو. موږ تاسې په تېر درس کې د حرارت او د ټمپریچر دپاره مو درجې وویلې. انشاءالله العزیز زه مطمئن یم چې تاسې به د ټولو درجو یو په بل باندې بدلولو فرمولونه به مو زده کړي وي، ثبوت به یې ستاسې زده وي او تاسې په مثالونو ورباندې حلولی شئ. نو اوس به د خیره سره کالوري چې موږ تاسې په تېر درس کې مو ویله کالوري د تودوخې د اندازه کولو واحد و. تودوخه په کالوري سره اندازه کېدله، هغه به وپېژنو او مخصوصه تودوخه به وپېژنو. همداسې مطلق صفر چې شته وایي هماغه به وپېژنو، او که وخت وو یو مثال یا دوه به د ګازاتو په قوانینو کې لرو هغه به حل کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. کالوري د کالوري واحد چې کالوري اصلا د انرژي د اندازه کولو واحد دی. په تیرو درسو کې موږ تاسې دا خبره وکړه. او تودوخه چې په خپله انرژي د انټرنل انرژي تفاوت چې دی هغه یا تودوخه ده یا کار دی. نو دغه تفاوت د انرژي په کالوري سره اندازه کیږي. اوس د یوه کالوري تودوخه څونه اندازه ده؟ هغه اندازه تودوخه چې د 1 ملي لیټر اوبو یا 1 سیسی یا 1 سانتي متر مکعب اوبو د حرارت درجه د 1 سانتیګراد په اندازه لوړه کړي د 1 کالوري په نوم یادیږي. مثلا که چیرې موږ تاسې 15 لیټره صحیح ده اوبه ولرو، د 15 لیټره څخه 1 سیسی اوبه را اخلو، جلا کوو یې. د 1 سیسی اوبه ګورو چې دغه د ترمامیتر په واسطه یې ګورو چې دا څو درجې د حرارت مثلا دغه سانتیګراد درجه یې څو ده. ګورو د ترمامیتر اندازې ته فرض کړئ زموږ تاسې دغه اوبه چې 1 ملي لیټر دي اندازه یې د دې د سانتیګراد درجه 14 سانتیګراډه راغله. اوس موږ دغه 1 ملي لیټر ته تودوخه ورکوو. دا 1 ملي لیټر ته چې موږ تودوخه ورکوو نو خو د 1 ملي لیټر دا اوبو ته چې کله موږ تودوخه ورکوو د دوی د حرارت درجه خو لوړېږي. نو کله چې دا مازې 15 ته ولاړه مخکې 14 وه درجه چې 15 شوله، بس څونه حرارت چې موږ ورکړی دی هغه موږ 1 کالوري حرارت ورکړی دی. یا په بل اصطلاح که چیرې زه اوس داسې یاد کړمه چې دغه دې 1 لیټر اوبه دي. اوس 1 ملي لیټر خو نو راخیستلی نو کوي مشکله ده نه، یا داسې کوچنی لوښی موږ نه لرو. نو زه به 1 لیټر یاد کړم. که چیرې زه 1 لیټر محلول په یو لوښي کې راواخلم، دلته یې کښېږدم، ښه ورته متوجه شئ. 1 لیټر محلول، دا 1 لیټر محلول نه بلکې خالصې اوبه، 1 لیټر خالصې اوبه لرم. دا 1 لیټر خالصې اوبه چې دي دا 1000 سیسی کېږي. څو سیسی کېږي؟ 1000 سیسی کېږي. ښه، نو 1 لیټر چې 1000 سیسی سو، اوس دلته ترمامیتر دا اوبو ته داخلومه. ترمامیتر چې مې کله اوبو ته داخل کړي، ترمامیتر ماته ښیي چې مثلا دا دی در دې ځای پورې رالوړ سو. دلته راته وایي چې مثلا 23 درجې د سانتیګراډ د دې اوبو د حرارت درجه ده. صحیح ده، 23 درجې د سانتیګراډ ده. اوس زه راولاړېږم دې ته تودوخه ورکومه. صحیح ده، په سټوپ باندې یا په ګاز باندې په یو شي باندې دا زه ایږدمه او دې ته چې ورکومه تودوخه ورکومه. تودوخه چې مې ورکړله، کله چې مازې د حرارت درجه د 23 څخه 24 ته ورسېږي. صحیح ده، د 23 څخه مثلا دا د دلته 24 ته ورسېدل. 24 بس چې 24 ته ورسېدل د 1 درجې د سانتیګراډ په اندازه باندې د اوبو حرارت زیات سوه. اوس دلته څونه اوبه دي؟ 1000 سیسی. نو که د یوې اوس دلته د 1000 سیسی د سانتیګراډ درجه د 1 په اندازه اضافه شوې ده. که د 1 سیسی د اضافه سي خو 1 کالوري ده. که د 1000 سیسی د اضافه سي، صحیح ده، که د 1000 سیسی د اضافه سي نو بیا و دې ته 1000 کالوري ویل کېږي. یعنې
د دغه 1 لیټر اوبو د سانتیګراد درجه د 1 په اندازه باندې پورته کولو دپاره موږ ته ضرورت دی 1000 کالوري ته، چې موږ څونه انرژي ورته ورکو 1000 کالوري ته. انشاءالله عزیز تاسې په ورباندې پوه سوي یاست. صحیح ده. د 1 ملي لیټر اوبو د حرارت درجه د 1 سانتیګراد په اندازه که چیرې لوړه سي 1 کالوري، او که د 1000 ملي لیټر اوبو د سانتیګراد درجه د 1 په اندازه لوړه سي نو بیا وجې ته چې وایي 1000 کالوري ویل کیږي. کالوري چې د انرژي واحد دی او په سی ای سره ښوول کیږي، هر ځای په سی ای سره ښوول کیږي، یا ال هم کله کله بیا ال هم ورسره اضافه وي. او دا مې په تېر درس کې هم درته ویلي وه چې 1 کالوري د 4.168 ژوله سره چې ده برابره ده، یا 4.2 سره برابره ده. که اته راونډ اپ کړي 4.2 ژوله، 4.2 ژوله مساوي دي د 1 کالوري سره. راځم مخصوصې تودوخې ته. مخصوصه تودوخه چې ده د مواد د یو د بل سره فرق لري. د اوبو مخصوصه تودوخه یو ده. متوجه یاست؟ ځکه چې د اوبو 1 ګرام که چیرې موږ راواخلو، د اوبو 1 ګرام که چیرې موږ راواخلو او هغه د 1 سانتیګراد په اندازه د حرارت درجه د 1 سانتیګراد په اندازه را لوړه کړو، نو موږ به 1 کالوري انرژي مصرف کړې وي. صحیح ده؟ نو موږ داسې وایو عموما ټول هره ماده د هرې مادې د 1 ګرام د حرارت درجه د 1 سانتیګراد په اندازه لوړولو ته چې څومره د کالوري ضرورت دی، هغه کالوري د مخصوصې تودوخې د هغې مادې په نوم سره یادېږي. د هغې مادې دپاره هغه مخصوصه تودوخه شوه. اوس فرض کړئ مثلا موږ 1 ګرام اوسپنه ده، د 1 ګرام اوسپنې د حرارت درجه د 1 سانتیګراد په اندازه فرض کړئ د 15 کالوري انرژي په ورکولو سره اضافه کیږي. د څو؟ د 15. 1 ګرام اوسپنه که 1 سانتیګراد په اندازه لوړه وو، صحیح ده، نو 15 کالوري ضرورت دی. نو موږ وایو چې د اوسپنې مخصوصه تودوخه یا سپیسیفیک هیټ یې څو دی؟ 15 کالوري دی. صحیح ده. داسې کیدای شي موږ وایو مثلا د الکولو دپاره فرض کړئ زه داسې وایم د الکولو 1 ګرام، د میتایل الکولو 1 ګرام د حرارت درجه د 1 سانتیګراد د لوړولو دپاره 10 کالوري ته ضرورت شته. تاسې فرض کړئ داسې 10 کالوري خو نو ضرورت نشته ورته، خو تاسې فرض کړئ چې 10 کالوري په مصرف ورسېدله، د 1 ګرام میتایل الکولو د حرارت درجه هم د 1 په اندازه لوړه کړه. نو موږ وایو چې د میتایل الکولو مخصوصه تودوخه څو ده؟ 10 کالوري ده. صحیح ده. مخصوصه تودوخه د مرکباتو او موادو دپاره توپیر کوي، خو د اوبو مخصوصه تودوخه یو ده، ځکه چې د اوبو 1 ګرام د 1 کالوري په ورکولو سره 1 سانتیګراد درجه د حرارت تغیر کوي. دغسې راځم مطلق صفر ته. موږ تاسې د غازاتو په قوانین کې دا شی ویلی دي مخکې چې د ایډیال غازونه چې دي د 1 درجې د سانتیګراد د تودوخې په زیاتېدو یا کمیدو سره یې حجم 1/223 په اندازه تغیر کوي. څو؟ 1/223. 1/223. صحیح ده. اوس نو که چیرې موږ تاسې یو جسم ته -223 درجې تودوخه ورکړو، -223 تودوخه یعنې دونه -223 درجې یې سوړ کړو، نو د غاز حجم د غازاتو د قانون په اساس باندې صفر کیږي، چې دغه صفر ته مطلق صفر ویل کیږي. که څه هم د غاز حجم نه صفر کیږي، صرف غاز په دغه وخت کې په مایع باندې بدلیږي، خو دغه نقطه چې -223 درجې موږ تاسې حرارت ورکو یو جسم ته، یو غاز ته، نو د هغه غاز حجم د غاز د قوانینو په اساس باندې صفر کیږي او دغه صفر ته مطلق صفر ویل کیږي. ما دلته تعریف داسې راغستی که یو ایډیال غاز ته -223 درجې د کالوین تودوخه ورکول سي، نو د غاز د قوانینو له مخې باید د غاز حجم چې شي صفر سي، چې دې نقطې ته مطلق صفر ویل کیږي. خو صفر کیږي نه حجم یې، مګر د غاز د حالت څخه وځي مایع حالت ته راځي، نو په دې خاطر باندې ورته مطلق صفر ویل کیږي. یو دوه دانې مثالونه به دلته ولرو او دا به سره حل کو.
لومړی مثال یو ګاز په 100 ډیسي متره مکعبه بالون کې چې د تودوخې درجه یې 0 ده 10 اتموسفیره فشار لاندې دی. یعنې زه به داسې ویلی شم چې یو ګاز په 10 اتموسفیر فشار کې په 0 درجه د سانتیګراډ کې 100 ډیسي متره مکعبه. ډیسي متر مکعب د لیټر سره مساوي دی، یعنې 100 لیټره حجم لري. که خارجي فشار یعنې دغه 10 اتموسفیره فشار چې دی دا 4 ته راټیټ سي، نو تاسې دا راته معلومه کړئ چې حجم به څومره وي. موږ داسې یو فورمول لرو که چیرې داسې وي چې تودوخه ثابته وي، که چیرې داسې وي چې تودوخه ثابته وي، نو P1 ضرب V1 مساوي دی د P2 ضرب V2 سره. موږ دا خبره کړې وه او دې ته موږ د بایل قانون ویله. صحیح ده؟ نو دلته خو زموږ تاسې ګورو چې V2 مو ورک دی، یعنې دوهم حجم ورک دی، نو د مساوات دواړې خواوې پر د V2 پر ضریب باندې تقسیموو چې هغه څوک دی P2 دی. یا دا دواړې خواوې به پر چا باندې تقسیم کړمه؟ پر P2 باندې. دا P2 پر P2 چې مې تقسیم کړله، اوس دلته به دا P2 د دې P2 سره چې شي ختم سي، و به وایم چې V2 مساوي کېږي په P1 ضرب V1 تقسیم پر P2. دا مساوي کېږي. اوس په قیمتونو ورواچوم. اول فشار څو و؟ اول فشار 10 اتموسفیره و، نو زه لیکمه چې 10 اتموسفیره A10 ښه. دا ضربومه په V2 کې. V2 دوهم حجم، ښه وبخښئ، په V1 کې 100 لیټره یا 100 ډیسي متر مکعب، 100 ډیسي متر مکعب. صحیح ده؟ تقسیموم یې پر P2 باندې. P2 4 اتموسفیر دی. د فشار واحد خو به د فشار د واحد سره ختم سي. د فشار واحد د فشار د واحد سره ختم سو. اوس 10 که چیرې په 100 کې ضرب کړو، دا به 200 سي. نو 200 به تقسیم کړو په چیش باندې؟ په 4 باندې. 200 چې تاسې تقسیم کړئ پر 4 مساوي کېږي په څو سره؟ په 50 سره. نو 50 ډیسي متر مکعب ته به چی شي؟ ورسیږي. دغسې راځمه دوهم مثال ته. دلته 1 ګرام هایدروجن د تودوخې په 0 درجې کې 960 ملي متره HG فشار لاندې 12.5 ډیسي متره مکعب حجم لري. که د تودوخې درجه ثابته پاته سي، بیا هغه قانون دی، نو په 600 ملي متره HG، په 15 ملي متره HG او په 900 ملي متره HG فشارونه کې هماغه مقدار هایدروجن غاز حجم په لاس راوړي. زه بیا داسې لیکمه چې P1 ضرب V1 مساوي کېږي په P2 ضرب V2. صحیح ده؟ په ثابته تودوخه کې موږ ویل چې P1 مساوي دی د چا سره؟ د P2 سره. د P1 ضرب V1 مساوي دی په P2 ضرب V2 سره. او اوس په دې کې موږ لومړی حجم لرو، دوهم حجم پیدا کوو. دوهم حجم دپاره دواړې خواوې د دوهم حجم پر ضریب تقسیمومه، یعنې پر P2 باندې تقسیمومه. صحیح ده؟ د مساوات دواړې خواوې چې پر P2 باندې تقسیم کړو، دلته به موږ ته داسې فورمول لاسته راسي. د اول دپاره اول جواب په 3 فشاره کې جواب راسه غوښتی دی. په اول دپاره به زه داسې وایم چې V2 مساوي کېږي په P1 ضرب V1. P1 ضرب V1
پی یو څو دی فشار 960 ملي متره اچ جي 960 ملي متره اچ جي ملي متره اچ جي دا خو پی یو سو ضرب وی یو مو څو دی وی یو 12.5 ډي سي متر مکعب که لیکئ که لیټر لیکئ زه به دلته لیټر ولیکم ښه تقسیموی پر پی دوه باندې اوس اول دپاره پی دوه څو دی 600 ملي متره اچ جي 600 ملي متره اچ جي صحیح ده اوس موږ داسې وکړله چې لومړی فشار مو راواخیستی تقسیم مو کوي په چش باندې لومړی فشار مو ضرب کوي په لومړی حجم کې او بیا مو تقسیم کوي په دغه باندې په دوهم فشار باندې نو راځو څو قیمت لاسته راځي تاسې کلکولیټر راواخئ 960 ضرب 12.5 تقسیم 600 15.3 موږ ته حجم په ملي متر اچ جي خو به د ملي متر اچ جي سره ختم سي صحیح ده دا چې مې کله صورت سره ضرب کړي په مخرج مې تقسیم کړي واحد لیټر پاته سو یا ډي سي متر مکعب پاته سو 15.3 لیټر دا لومړی جواب سو راځم دوهم ته دلته بیا موږ وایو چې وی دوه مساوي کیږي په مازې قیمتونه فرق کوي صورت یې هغه صورت دی په صورت کې یعنې موږ تاسې چش رااخلو 960 ملي متره اچ جي 960 ملي متره اچ جي صحیح ده ملي متره اچ جي ضرب 12.5 لیټره صحیح ده تقسیموی اوس نو دوهم فشار یې څو راکړی دی په دوم سوال کې 15 ملي متره اچ جي راکړی دی یعنې فشار ډېر کم سوی دی 15 ملي متره اچ جي ملي متر اچ جي به بیا د ملي متر اچ جي سره ختم سي صحیح ده اوس به بیا موږ تاسې کلکولیټر راواخلو 960 ضرب 12.5 د 960 ضرب 12.5 دا به 9500 سي دا به تقسیم کو په 15 باندې نو موږ ته به 1.6 متولي لاسته راسي 1.6 لیټر صحیح سو که نه دغسې پسې راځمه دریم جواب ته په دریم جواب کې بیا دغسې کوو پی دوه مساوي کیږي په صورت کې 960 ملي متره اچ جي ضرب 12.5 لیټر یا ډي سي متر مکعب تقسیم پر دلته دریم فشار یې ګوره ډېر سوی دی 900 ملي متره اچ جي دی دا یې 900 ملي متره اچ جي صحیح ده بیا ملي متر اچ جي په صورت کې ستا او په مخرج کې ستا دواړه به سره چې شي سره اختصار سي او وایو چې دا مساوي کیږي په 960 ضرب 12.5 د 960 ضرب 12.5 دا یې 9500 اوس تقسیم یې کړو پر 900 باندې
10.5 متولي دا 10.5 متولي لیټر. ګورئ په داسې شکل سره موږ وکولی شوی په مختلفو فشارو کې د دوی حجم پیدا کړو. صحیح ده. دلته یو څو نور سوالونه زه لرم ما ځان سره راخیستي دي، خو دا چې وخت نه لرو تاسو کوشش وکړئ د کورني کار په صفت باندې پر هغه باندې کار وکړئ او حل یې کړئ. درې مثال دی، یو ربړي بالون د تودوخې په 27 درجې د سانتیګراډ کې په 4 ډیسي متره مکعبه یعنې 4 لیټره هوا باندې ډک شوی دی. که د تودوخې درجه -3 ساده -3 درجې د سانتیګراډ ته راټیټه سي نو د بالون حجم تاسو څه کړئ محاسبه کړئ. صحیح ده. دا یې دا خبره. بل څلورم مثال دی، 15 لیټره ګاز د تودوخې په 202 درجې د سانتیګراډ کې 2 اتموسفیره فشار لاندې لرو. که د تودوخې درجه 0 درجې د سانتیګراډ سي او فشار یې 1 اتموسفیر سي نو د ګاز حجم تاسو څه کړئ محاسبه کړئ. 5م مثال دی، د تودوخې په 27 درجې د سانتیګراډ او 1 اتموسفیر فشار کې د کاربن دای اکساید ګاز حجم 10 ډیسي متره مکعبه دی. د همدې مقدار کاربن دای اکساید کتله پیدا کړئ. نو تاسو پر دې سوالو باندې کار وکړئ. نور مو د نن ورځ دپاره پر ستر لایزال رب باندې سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.